وریاد ساتا ذہن کے واچوا کہ علماء پورے من حیث العالم خندا کے استہزاء کے شامی کے موجود ہے جدا کفر دے جو خود یو مولا سر روانا دا نو بیا ام کنزل مکوا بیا لدا وکتب نن سبا پتے سوشل میڈیا دا کسی دیر روالی مولیانو کسی دا مولیانو دا مولیانو دا مولیان دا سے دا مولیان دا سے دا مولیان دا سے سب العلماء کفر دا شامی عبارت دے تو اولی علماء توحین کے ظالمہ تا تا عقیدہ چاہ کھولے تا تا جا خپل نظریه چا خولې ده ستا بچو ته دا قرآن چا ښودلی دی دا ورپسې ده د سکول استاد هغه ته چا ښودلی بنیاد بیا عالم ته ځي او مدرسو له به ځي نن سبا په سوشل میډیا دا یو پر پروپیګنډا مولیا داسې او ملا داسې او ملا داسې تاکې به 50,000 سوړې پرتې وي هغې ته به نه ګورې عالم نه هم غلطي کیدی شي په هغه یو غلطۍ باندې هغه ملا تا دوزخي کړ ظالمه ولې ظلم کوې د دنیا عزت نن سبا علماء رسونه په دنیا کې عزت ورکړی دی وایه کنه چې دې په لاره ولاړي چې غټ خانم رواني موټر ورته ودرېږي هله راشه راخېږي او د خلکو دیندارو خلکو په زړه کې د علماو مینه دې ډېره د شکر دی جامې وله تاسو والے الحمدلله جامې ډوډۍ وله تاسو برابروئ چې څه خدمت یي نو د عوام د دې علماو خدمت کوي نیکان عوام درته یادوم مینه ساتي محبت ساتي عزت یې کوي قدر یې کوي والي امام صاحب دعا نہیں کرے روڑے نہ شروع کئی غمی باشا مولانا صاحب لگ دعا راتا ہوگا کہ خاد نکاوی علی مولانا صاحب مالا نکاو کرا پلا رضی نہ مولانا رست روانی مخی تے ندی مولا مخی سگرٹ نسکی مولا صاحب پا مخی نسوار ناچے دا غد عزت تے کرنا او اخیرت کے دا ہمارا دنیا ولی خبری دی دیل دین مزدہ کوئے اصل دارے کہ پا اخیرت کے بخدے پاک علماء مرتبے ورکے يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات قرآن اللہ پاک مرتبے ورکئی زمانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ ما دو سیزون در تفریخی ترکت فیکم امرین لن تدلو کہ ترسو پہ تاسو منگولی لگولی عمل مکڑی نو تاسو با گمراہان کے گئے نا یو دا اللہ کتاب کہ قرآن شریف دے او یاو دا پیغمبر مبارک سنت دی دا دعا او فقہ دا قرآن و سنت نو کلشی مسئلی دی پدی عملو کے قرآن سر و سنت سر جوڑ پیدا کے تاسو بچت پا غلط علارہ ندے نیک پسورات مستقیم دے رب العالمین تب پیرسے گے دنیا بخی خبر بخی اخیرت بخی دنیا دے عزت او اخیرت دے عزت دا ضرور